د هیواد شمال زون ته د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزیر ښاغلي مولوي نورجلال جلالي سفر او د نږدې 300 میلیونه افغانیو په ارزښت د څو پروژو د تعمیراتي چارو پیل او پرانیستې. د څه باندې 50 میلیونه افغانیو په ارزښت د جوزجان ولایت منګجیک ولسوالۍ عمومي روغتون د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د 4 میلیونه افغانیو په ارزښت د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ عمومي روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې. د 48 میلیونه افغانیو په لګښت د کندوز ولایت کلباد ولسوالۍ عمومي روغتون د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د 54 میلیونه افغانیو په لګښت د جوزجان ولایت د اقچې ولسوالۍ 50 بستریز روغتون د پاتې چارو د بیا پیل پرانیسته ترسره شوه. د 14 میلیونه افغانیو په لګښت د جوزجان په ولایتي روغتون کې د نویو زیږیدلو ماشومانو د درملنې څانګه پرانیستل شوه. د 18 میلیونه افغانیو په لګښت د سمنګان په ولایتي روغتون کې یوه مجهزه نسایي ولادي 50 بستریزه څانګه پرانیستل شوه. او همداراز د جوزجان ولایت د اندخوی ولسوالۍ لوی لارې روغتي مرکز هم پرانیستل شو. شنه منظرې شاه د خوشبوئی باران دی وشا په غربل هیواد